زمونږ د مسلمانانو دا یو نظریه جوړه شوې ده چې محرم دا د غم او د خفګان میاشت ده، حالانکه دا د خوشحالۍ میاشت ده. محرم د غم میاشت نه ده. که تاسو خیالو کې مونږ مسلمانان په محرم کې واده نه کو، کویدن نه کو، خوشحالي نه کو، ولی وی دا د خفګان میاشت ده. په دې میاشت کې ولی خفګان دی؟ وی امام حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. نو دا خو ته بخپله وی چې امام حسین شهید شوی دی، نو شهادت خفګان دی که شهادت خوشحالی ده؟ دا د خوشحالی میاشت ده، دا د غم او د خفګان میاشت نه ده. بله دا چې شریعت د هر یو څیز دپاره حدود مقرر کړي دي. د غم دپاره هم یو حد دی. په اسلام کې دومره اوږد غم نشته. دا مې ته مخکې ویلي دي، د هیڅ چا په مرګ باندې د 3 ورځو نه زیات غم نه دی جایز. صرف او صرف ښځه به د خاوند په مرګ باندې غم کوي 4 میاشتې او 10 ورځې. نو امام حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. نو مونږ د شیعهګانو سره مشابهت کوو، مونږ غم مناو. حالانکه شهادت دا خو یو نعمت دی، یو خوشحالی ده. پیغمبر علیه السلام و صحابو د شهادت دپاره دعا غوښتې ده. نو د محرم دا میاش، دا محرم ورته ویل ځکه محرم معنا محترم، مکرم، مقدس. دا مبارکه میاش ده، د اسلامی کال لومبنۍ میاش ده. او په دې میاش کې علماو لیکلي دي چې د دې د احترام یو څو وجې دي. لومبنۍ خبره ده چې په دې میاشت کې د محرم په 10 تاریخ باندې د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول شوې وه. آدم علیه السلام نه غلطي وشوه، شیطان لغزش کې راغی او الله چې د کومې ونې نه منع کړی و د هغې د خوراک وکړه. نو آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه الله پاک د اسمان نه د جنت نه ځمکې ته راکوز کړه. علماء لیکلي 300 کاله حضرت آدم علیه السلام جړه وکړه. آدم علیه السلام سریلنکا کې سرندیب یو غر دی، په هغې باندې راکوشو او بیبي حوا رضی الله عنها جده باندې راکوز شوه. جده دا اوس چې د سعودي ایرپورټ دی، جده په عربۍ کې نیاته وایي. کتابونه لیکي چې د آدم علیه السلام د خپلې غلطۍ دومره پېمانه چې کوم ځای به سجده ولګوله نو هلته کې به دومره اوښکې به د سترګو نه لاړې چې په هغې باندې به په ځمکه کې به کبلې راوټوکېدې، ګیاګانې به راوټوکېدې. لیکي وي که د آدم علیه السلام د ټولو بچو جړه راغونډه کړي نو د آدم علیه السلام جړه ته نه رسي. بیا مړی چل نه ورځي چې څه وکړمه. نو رب کائنات لومبې سپاره کې فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې وښودې، الله ورته وښودې، آدم علیه السلام یاد یې کړې. کومې کلمې وي؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اے الله مونږ په خپل ځان ظلم کړی دی، تا راته وي د دې ونې نه خوراک مه کوه، مونږ د هغې نه خوراک وکړو. نو ربه مونږ په خپل ځان ظلم کړی دی. وان لم تغفر لنا، او یا الله که ته راته بخښنه ونه کړې، وترحمنا، او ته را باندې رحم ونه کړې، لنکونن من الخاسرین، نو مونږ به تاوانیان شو. نو کله چې آدم علیه السلام دا الفاظ ووې نو الله فرمایل فتاب علیه، الله د آدم علیه السلام توبه قبوله کړه. توبه ولا نو چې توبه قبلېده نو دا د عاشورې ورځ وه. د آدم علیه السلام توبه چې په کوم ورځ قبلېده نو دا د عاشورې ورځ وه. دویم، فرعون د مصر بادشاه د خدای دعوی کړې وه او ځان ته به وی انا ربکم الاعلی، زه د ټولو نه لوی خدای یم. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه ورته ورغلو، دعوت یې ورله ورکړه. الله یې لاړ شه، دا ځناور پوه کړه، دا د خدای دعوه کړې ده. موسی علیه السلام هارون علیه السلام دواړه ورغلو، ورته وی فرعون دا ته څه کې؟ ویل زه خدای یم. اوږده واقعه ده.
سورۃ طه قرآن پاک کی یو سورت تے 14 سپارہ کی دا ټول تقریبا د موسی علیہ السلام او د فرعون په دی واقع باندې مشتمل دی. اخیری مرحله دار وته چې موسی علیہ السلام ته الله وی دا جسم مومنان در سری دا والا او مصر نوزا مومنان ځان سره والا. نو بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام چې کوم قوم دی نو دا ټول موسی علیہ السلام ځان سره واغشتلو بانګونو نه مخکې ووتل. نو فرعون به ناوخته پاسېدو. دا ناوخته پاسېدل دا د فرعون عادت دی. د شپې ناوخته پورې ویښ پاتې کېدل او بیا سهار اته 9 بجې را پاسېدل دا د فرعون عادت دی. دا مه کوئ. سهار مونځ وکړه اشراق مونځ وکړه بیا ویده شه. دا سهار مانځه پسې جو خوده کېدل نه دي دا مې د وخت سپېره عمل دی. الصبحة تدفع الرزق د سحر دا خوب نه دی دا وی رزق ختمی. دا رزق ختمی سحر مونږ کې او بس داری کوده شي دا وی رزق ختمی. پیغمبر علیه السلام حضور کور ته راغی بی بی فاطمه مونږ کړو او ملاستا نبی علیہ السلام دې ګوته نه ونیو دا خپل ولله بازو ته راو بغولې پاسه دا د رزق د تقسیم وخت دی وخت دوه کې یو وخت رزق تقسیمي. نو فرعون چې را باسه د چوي کته بن اسرائیل نشتا او دا دی باندې خو مونږه خپل خدمتونه کوله دوی خو زمون کارونه کول. نو فوج تیار کړ. نو دا سه لس نیمه بجې فوج تیار شو. ما ته ګوره د بنی اسرائیل او د موسی علیہ السلام په تعاقب کې دوی وتل چراګیری وو. الته کې بنی اسرائیل روان دي دا تقریبا 72 کسان. بنی اسرائیل چې د مصر نه وتل کنه نو دا 2 کسان او بیا چې کله واپس مصر ته راځي نو د 6 لاکو نه زیات د 6 لاکو نه زیات. نو بنی اسرائیل مکه دي شاته جوګه د دوړي شروع شوې چې بنی اسرائیل شاته او د فوجان نه روان دي. د فرعون فوج را ورسېد. دلته یو نقطه ده ته هم دې ته بل سوچ کوي. نو موسی علیہ السلام ته بنی اسرائیل وی موسی علیہ السلام انا لمدرکون اونگا خوگیر شو دکا مخی تران سین راگے بحر قلزم دے یا رودینیل دریاب دے مخی تر سین راگے شاہ ترا پسی فوج راگے پختو کہ وی یو خوار ڈانگ دے بل خوار پڑانگ یو خوار سین دے بل خوار پسی شاہ تا دا فرعون فوج را رسے دا یا موسیٰ انا لمدرکون. موسی علیہ السلام گیر شو. موسی علیہ السلام پیغمبر دوی کلا اجرنا ان معی ربی اللہ ما سرے دے زما رب ما سرے دے. کلچ موسی علیہ السلام دو فرمائل چی اللہ ما سرے دے نو اللہ وی ما ورتوی فضرب بعصاک البحر پدی امسا باندی دریاب ہوا امسا باندی دریاب ہوا معجزہ ویم دیتا کنا چې د انسان د عقل نه بالا تری اوس هم سره خوشي کې دریاب ته دریاب کې جلدی خو چې کله الله رب العزت او فرمایل چې موسی علیہ السلام د خپل امسا باندې دریاب وها نو چې دریاب اوالو نو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې. بنی اسرائیل 12 قبیلې دي. د یعقوب علیہ السلام 12 زامن دي. د هر زوی نه قبیله جوړه. یعقوب علیہ السلام 12 زامن دي. بنی اسرائیل وی دی یعقوب علیہ السلام بچو لگا نو پا دریاب کی 12 لارے جوڑی شوی او ورطو فرمائل چی ہر قبیلہ دی پا یو لار باندی روانش. کتابوں نے لکھی چی بنی اسرائیل پا دی 12 لارو باندے پوری وطل او دا اسنو دا نالون لامدن شو دریاب کے روان دی او دا اسنو نالون لامدن شو. نو دوی پوری وطل چی دوی پوری وطل فرعون و فوج پر اور رسیدو نو لار غوچ پردیوی نو قوم فرعون تا وی سکو بس وردو کنا وچی لاری دی ویزا مخیو تاسو را پسی فرعون مخی شو او قوم ور پسی شو. چی کل دا اخیری فوجیم ابو ترا کشو لار ختم شو اللہ ابو تاوی فرعون انیسا حتی اذا ادرکه الغرق فرعون پیشو چی ڈوب شو ما غرقے گا طول فوج اللہ ڈوب کا
بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نجات ورکو اللہ بنی اسرائیل دا فرعون دا غلامین نجات ورکو دغه نجات چې ملاوېدو په کوم ورځ باندې دا د عاشورې ورځ وه دا د لسم د محرم تاریخ و دوه خبرې شو درېیمه تېره جمعه مې دله غالبا د حضرت یونس علیه السلام واقع بیان کړې وه چې حضرت یونس علیه السلام کب چې کوم دی تېر کو څلوېښت ورځې د کب په خېټه کې یونس علیه السلام لګیا دی وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا د قرآن پاک آیات دی سورت انبیاء کی واللسم سپارہ کی دا آیات دی دیتا آیات کریمہ وی اوسو دیتا آیات کریمہ وی یونس علیہ السلام پدری تیارو کی وی لا الہ الا انتا نشت لائق دا بندگی اللہ مگر تے سبحانکا خدای تا دا ہر عیب نا پاکی انی کنتو من الظالمین ما پسان باندې ظلم کړی دی ستا د اجازت نه بغیر را واپس شوی ما نو الله فرمایل فاستجبنا له نو موږ د دا مینت او دعا قبول کړه ونجیناهم من الغم او دته ما د غم نه نجات ورکړه نو چې کله څلوېښت ورځې تېرې کړې د کب په خېټه کې نو الله رب العزت کب توی فلتقمه الحوت وهو ملیم الله کب توی ستا خېټه کې چې کومه نوړی ده دا ګورې د هضمېدو دپاره نه ده واپس یې وغورځوه نو چې واپس یې کله کب وغورځولو نو یونس علیه السلام ساړې بوټی لکه ماشوم چې څنګه پیدا شي نرم الله رب العزت دغه وښېدله دلته بوټی را زرغون کو او داغه انتظام الله وکړه او بیا ولیږلو دغه قوم له بیا ولیږلو فآمنوا به هغوی په ایمان راوړه بهرحال په کوم ورځ چې کب حضرت یونس علیه السلام د کب د خېټې نه یونس علیه السلام راوتو نو دا د لسم د محرم ورځ دا د عاشورې ورځ وه د آدم علیه السلام توبه د عاشورې په ورځ موسی علیہ السلام ته د فرعون نه نجات د عاشورې په ورځ اور حضرت یونس علیہ السلام د کب د خېټن راوتل د عاشورې په ورځ باندې او د حضرت یوسف علیہ السلام د کوی نه راوتل الله اکبر خو په یو خبره باندې چې دا خبرې کومه نو تقریبا 3 غنټو کې نه ختمېږي حضرت یوسف علیہ السلام ورونو کوی کې واچولو حسد ورسره وکړه او کوی کې واچولو او چې کله دې کوی کې پروت دی نو ورونو چې کوم دی تدبیر وکړه او لاړه پلار له دوکه ورکړه پلار سره خیانت وکړه یوسف علیہ السلام چې د کوی نه راوتو د کوی د دې تیارو نه الله نجات ورکولو نو دا د محرم لسم تاریخ او د عاشورې ورځ وه چا چې د مرزا غلام محمد قادیانی چې کومه د نبوت دعوه کړې ده د هغه ملګرو یو اعتراض جوړ کړی په سوشل میډیا باندې چلیږي اعتراض دا دی چې تاسو وایئ چې د نبي علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته د نبوت دروازه په نبی علیه السلام باندې ختمه ده د عیسی علیه السلام به چې راکوزېږي ولې دا پیغمبر نه یې دا پیغمبر نه نو ته به ورته جواب ورکړې چې خنزیره د اضافي مطلب دا شو د نبی علیہ السلام باندې د نبوت دروازه بنده مطلب دا چې په 1,24,000 پیغمبران چې کوم مخکې تیر شوي په دې کې به اضافه نه کېږي عیسی علیه السلام خو مخکې نه پیغمبر دی هغه به راځي خو بیا هم یاد ساته د پیغمبر په شکل به نه راځي د پیغمبر په حیثیت به نه راځي عیسی علیه السلام چې راکوشي نو دغه وخت به حضرت امام مهدي د سحر مانځه ته مخکې شوي وي امام مهدي محمد بن عبدالله نبی علیہ السلام وی نومي زمانم دی د امام حسین د بیبي فاطمه په اولاد کې دی امام مهدي به هغه به د سحر جمع له مخکې شوي وي عیسی علیه السلام به د دمشق شرقي منارې باندې چې راکوشي د فرشتو په اوږو باندې به لاسونه اچولي او لاندې به راکوشي نو بیا را به شي جمع له نو امام مهدي چې وګوري چې دا خو عیسی علیه السلام دی نو دی به را رستو کېږي نو
حضرت عیسی علیہ السلام با په دې اوږو په دې منځ کې وللاس کېږي ورته وایي نه ته مونځ کوه نو امام مهدي پسې به حضرت عیسی علیہ السلام د سحر مونځو کې بیا به د هغه د لاسه الله دجال مرداري بیا به قیامت قایمېږي. بهرحال حضرت عیسی علیہ السلام ولادت دا په 10 د محرم باندې شوی دی او د حضرت عیسی علیہ السلام اسمان ته ختل دا په 10 د محرم باندې شوی دی اور د حضرت داؤد علیہ السلام توبه د عاشوري پر ورځ الله تو قبول کړي وا. اوس کدا دا ته وایم چې داؤد علیہ السلام نو څه غلطي شوی و نو دا وګړه کې صدا د داؤد علیہ السلام توبه الله په دې باندې قبول کړي وا. د ابراهیم علیہ السلام ولادت چې کم دی ابراهیم علیہ السلام چې پیدا کېدو نو دا د محرم 10 تاریخو د عاشوري ورځ وا او د حضرت یعقوب علیہ السلام چې کم د سترګو نظر تلو سترګو نظر تلو دغه نظر چې کله کمیس د مصر نه واپس راغی او فلما القاه على وجهه کله چې د یوسف علیہ السلام کمیس د یعقوب علیہ السلام په سترګو باندې کې خود فرتد بصیره اب بنا شو نظر نو د یعقوب علیہ السلام د نظر واپس کېدل دا په 10 د محرم د عاشوري پر ورځ باندې شوی اور د حضرت پیغمبر علیه السلام مخکینی او رستنی د غلطه او معاف کېدو چې الله اعلان کړی دی قد عفا الله عنك دا آیات چې نازلې ده قد عفا الله عنك اے د الله محبوبا ما ستا مخکینی او رستنی ټول غلطه معاف کړی دي نو دا د عاشوري او د محرم 10 تاریخو د خبر ډیری وخت برابر شو. الله رب العزت د عمل توفیق راکړي او د محرم د دې میاشتې دا زمونږ چې کوم غلط تصور دی چې دا د غم میاشت ده زمونږ ښځې په دې ورځو کې د محرم د عاشوري په دې ورځ باندې ادیرو ته ځي هلته په قبرونو باندې اوبه اچوي یا خلک قبرونه سم هلکه وایي بابا وفات شوی د بابا هغه قبر هسې د محرم میاشت ده نو دا شریعت کې نشته. اصل دین قرآن دی حدیث دی د الله حکم دی دا خبرې په شریعت کې نشته چې ته د عاشوري په ورځ باندې ادیرې ته لاړ شه یا د بابا قبر سم کا یا د زیارت باندې اوبه واچوه. ابي جګر مولوي صاحب د الله قبر د نور نه ډکې هغه به وي ښځې روانې د عاشوري په ورځ بابو چېرته وایي بچې دی ادیرې لازمه اوبه به ورسره څه کې دا اوبه باندې څه کې وایي بچې تا ته پته نشته چې حسنین تږي شهیدان شوي نو ما ورته چې بیړه د غرقه شه تږي هغوی شهیدان شوي اوبه په خپلو قبرونو باندې اچې دا څه عقل دی دا څه سوچ دی نو د او بله خبره دا چې درخواست لکم په دې میډیا باندې به دا خبره چلیږي دا درته جوړې زده غواړم چې د محرم په دې 10 تاریخ د شیعهګانو د امام باړو ته او د دې جلوسونو ته د دې ماتمونو ته اور په دې ورځ باندې خاص ذهن ته راله په دې ورځ باندې تورې جامې ماچوي دا د یهودو د شیعهګانو سره مشابهت دی. تورې جامې ګورې عام د بدن دپاره نقصاني دي سپینې جامو کې د اویا بیمارونو شفا ده سپینو کپړو کې د اویو او تورې کپړې دا د مرضونو نه ډکې وي نو تورې کپړې په دغه ورځ باندې د شیعهګانو سره د ملګرتیا په لحاظ دا به په دې باندې به المرء مع من احب الله به د قیامت پر د شیعهګانو سره پاسې نو تورې کپړې ماچوي د دوی ماتمونو لمځي د دوی د جلوسونو لمځي اسم دا پسترو په ناروا باندې دوی لګیا دي ځان وهي زم اسلام کې ځان وهل نشته بل وهلی میدان کې ودرېږه او د کفر مقابله وکړه. الله د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت تمام مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين.